یا الله د علامات وی نازکې داسې رشته مې درله کتلې د نور کارونه لږو چې دوی زما د رشتو واحده سن دې م الله تباه کي نه خو بس راشه کنه هلکه یو ګوتمګۍ د خو راته واچوه چې دا قیصه ختمه شي د خلکو د خولې نه وځمه خلک وي په کور ناسته د نازکه زړه شوه نازکه خو بړه ماشومه ده چېرته زړېږي خو چوس مې کویدن واده نه کېږي نه څه وکړم یا الله دې خپل نصیب سره څه وکړم بېګا له ځان له استخاره کومه ستړی مشي وعلیکم السلام نه خو نو ټوخو نه ور ډبولو څنګه ښکلې راغلې راځه مینو تا راته وي ته زما ملګرې ده قسطنو مې درته کړه تا خو په رښتیانو سلام کې څنګه یې وایه که نه ته څنګه کېنه تاسو دا کور داسې یخ دی لکه یانې سوري له رالمه مونږ خو داسې سورت له قهوه ده او پلار مې برنډه هم نه ده اچولې وته یې برنډه واچو نو میرات سره پیسې نشته راته پته نشته نن سبا دونه ګراني د خورې اوس اوس امرور له واده مو کړو نو بس برنډې واچو که ودونه وکړو بس تا خرج تاسو کره شنډې رمړې ښکلې غرمه کې راشم ګپه مو لګوو او د شنډې سوري ته دا راته وایي چې سم پخ کړي دي مړې ما خو بېګا ګوپیو دغه پخ کړي دي قیمه مې پکې لږه شانه چوله بس قیمتي مال راټوله که به زه وخورم او هغه ګوپي په یاسر وخوره د هغسې مرغږي سي مړې زه وایم چې په دې بکیانه کې د له ښکلې ټال واچوم او زانګې به پرې ولې که نه وګوره چې ته راړې خوام راوالو ته بس دا خو به منې نه دا راته ووایه که نه چې ستا دا خور په دې ټول کلي کې راتو شوه که نه او صرف یې په ما نظر ولګېدو ولې خور مې ته څه ویلي دي هغه کارغو خور دې راغلې وه او ویده وې مخلصه مه خوځوه ښه ته ډېر ښکلې که نه مړ ډېره توره ده مړ خور مې ده که نه کارغه مارغه به ته مه وایه که نه سبا به پردي کور شي خدمت راله کوي که نه ښځه صحیح ده بس همدغه خدمتونو له یې وساته خدمتګاره بل مې درته دا خبره کوله چې د ټول کلي کې راټو شوه نو راله مونږ کره اوس میډم په لوپټه کې راله دا خو پیغله جینۍ ده ولې دا پړونې نه شي په سرولو یو خو ډومبې زه تاسو ته دا ویم که نه په دقو نه لوپټګۍ کې راخطا به د کلي دا ټوله لکانه ورته کتل ملګرې خبره درته کوم خو ګورې چاته وایم تا ته خو پته زما خېټه کې خبر نه ټینګېږي ډس کوي زما د دې خور بار ملک یو انګریز سره لین دین شروع کړی دی د دې ځکه دا حرکتونه د انګریزانو شان دي خو ګورې چاته وایم خور مې د پرده پیچوم که نه وایي تا نن د خپلې خور خبره وکړه سبا به زما ټولې خبرې وکړي چې زه دغه خبرې داسې کې دا خو مې ته ملګرې صرف تا ته دا خبرې کوم که نه زه ګوره د چا خبرې چاته نه کوم دقه شان دې څه مخیار یې د چا خبرې چاته مه کوه چې ته م راته ړالو یې زه درته خپل ړالو ویم لکه دړه ستړي راته بیا خو روزانه راځه مړه زما پړم سمې پولې ولاړې دوستا پړم دواړه به یو بل تړس پکو نو داسې چلې وکوي پلانکې به بو هغه نوم یې رانه ایر شو مړې هغه دغه وي دي څه دي وي هغه زویله رشته کوي وي داسې مالداره خلک دي وي تا به ورله ورکم نو ولې زه داسې پاتې شم چې زه به اوس هغه پنګ سره واده کوم اجنې مې توزګار یې مړې خو چېرته ځان له کوره باد کا تر څو به ناستې ګنډل به کښې مړې چېرته چا مالداره شانه خاوند وګوره مړې وي په لار کې مې د شپې خو خاوند مې د خشتې زه ویم په مالدارۍ بیسو کمه واحده سن ښکلې نه دی میم ته یا ډولکي مار دی اوس خو یې لا هغه بوتۍ والې ده نو لږ په سړیتوب ښکاري مړې مې دا پې ما کټ کړه که نه ګوره تا په ډکه لاره کې رانیولو د بوتۍ نه دي نیولو تا داسې ناجایزي وکړې سمې کړې وې نو ما له یې بېعزتي کوله که مړنو د چم ګاونډ خلکو راته کتل نو ولې زما سایه عزت نه دی څه سبا ته خو زما د کاروبار پته تا نه مې څه پرده مړې دغه رښتې خلکو له کوم خلکو له ټانکي علمه او که سبا لارو کې څوک یې چا وکتم او دغه شیان ونه زما بزنس ډاون کېږي بیا نو ځکه هلته دې خور ته دې مزدا چلو خولو تم دا چلونه کوه خور به دې کوڅه په کوڅه ګرځي خلکو له به رشتې ګوري او تم د زما یارانه یو سره او د بل دوستانه بل سره او دغه چلونه کوه ځان له شل روپۍ دپاره کوه جنې نو څو کم مړې وړه ختم یې اکثر پیش وې چیني غوړي ختم یې دا وړه به زه څنګه کور ته وړم کار خو نشي کولی وی ماشاءالله نو لاسونه دي نه دي تیار ګلونه دي ګلونه په دې باندې خو ته چېرته ورکوټې پیچونې شانتې شنولې هم پرې اوچت نه کړې نه که نه شم په دغه خدای یوه خوله راکړې ده بس په دې باندې چې کم دی نو یو بل له ټانکې علم مړې ما خو چې تا له به چېرته سمه شان رشتو ګورم خو تا م داسې دغه سره لې نغښتې رې چې مړې څوک هم د دې ځای نه مجبور یم نو سم د کلي تاک مارغه دې مړې خواشه مینه د مینې ولاړېږي وي په مینه دې کتل مین دې کړم څوک هم دړه سره څوک هم دړه نه مجبوره نه یم لکه ستا
مړې زما خو تا نه د امید نه و راشه زما خور تو ګوره چې کله مړې خبره درته کوم چاته وایم خو زما خور تو ګوره اوس لکه د خورولې دغه دله در کوم مشوره راشه مړې نو په لندن کې یو لږ سره تعلق دی نو په یو کې کې بل سره تعلق دی نو مړې په جرمني کې تعلق مړې په دوبۍ کې تعلقونه دی ول 100 روپۍ ول رالیږي دا رور لمونږ واده پستو کړو خدا مې خور له بار نه خلکو غړو چینو له پیسې رولېږل دغه خو خلکو ته خواره کی خوارې تا خواسې ګنډلو باندې ځان له مټې ماتې کړې نه خور مال دا چل نه راځي ستا خو ډبل ټیپ ته کینو سب کې سب ډبل ټیپ لایو شیرو په دقه والا خلک را لیږي مال دا ډبل ټیپ چلونه نه راځي مال بیا سر چکنی کی خو دا آیا عزت سړی دی وای مم دا یا عزت راشه کو ته دی کې زما خور لیفت کینی او ډبل ټیپ کې نو ستارو ژاګانو سره 100 روپۍ راټولې او لوټونه راټولې پېښې او دغه مارانو سره ګرځي ها تا ته چوي خزه بس بل زیراتی راشي د سیستم کو بل زه خبرې غم نه سما تر هر کور دار سړی دار خزي دار یو ماشوم د یو شس پته ما ته خدام پته چې دا سړی د کم زینه وړول پمپر لیو ما خو چې سره ځان نه خبر کړی زما بیا خېټه ډس کوي ما ته دا بیماری لګېدلې ده مړ ډېر مې خوښه په دې خبرو باندې کنه سمو خياره خو ظالم چرته ګیره نشي په دې رشتو دغه کې مړی سوته وېما مړی نن سبا خو ته پتر داست غدي دا دغه نه دی محمد شاه لور لمې رشتہ کړي وا پېښ ویا نو ته پوس نه کې چې څه چلو شو مړی په دې مرز دې مور کا را شړلې وا مړی نو تم سه ناروا کې خزه ته ګور نو رشتې کا اوس کومال رشتو کې نو خلک مې په پټو سترګم قبلې او چې زستا غوند خور په شانتي وي توبه اجنی تعالی مې د رشتې خبرې کړې د مړی راته یاد کړی یو لاک په تعالی درکما او په توله کبه زما شي پېښ ظالم ځان لو پیداجو کې ته وسته ګندلو ته ناس په دې بزاله جهیز ته برابرې نه ته ما ته دوه کنه چې لیو لاک مال راکې او دوله ک تاخلی نو دا ورته ته ودیږي کو زه ودیږم نو لین دین ټاکی ماکی زنا لم خلو خو ما ځان لستړ کړه دا خبره دې مسې درشتیا دا خو په تیار ملو شي خاون مم د ته ملو شي پېښ ویا ما خو چرته پنچری شر خاون نم نشه سر وهلي بر وهلي ګرځم ته خو بیا هم خزه چرته به واده شي نو سو کوم ستاله میړو ګورم استمرانه مړ کړه ايش وي ولی نیم دا مخ ته څنګه سوځېدلې دی مړ دا په بلیچ لګولې مانی پتا خو زما استمړه په شته ګندلم کې نو تر ور سره لوټونم سمې نو مړ ته د کور نه غریم کې نو جاړو پوچم کې او بل ته ودیګم نه کنه اوس څنګه تیر سری در باندې راغلی دی ایجینې دا نوې دکان کولو شوی د کلی کې مړ ټول وسره د دوبه کریمان دي نوې کریمان ما ته ګورا نو تا نه خو ګل جوړ شو نو ته خو ټول ورځ بس پکور ناستې بار ته نوځي ستا خبر مړ نور سره لوټو رسم کم نو چې روټه او کم ګنډل او کم ارسو کم خدای چې تر چې دا خبره د سره کما یا سره ما جاړه او دا خبر د لکومه مړ بس ستا خبره مې خو شغشت رشتہ رالو کا خو مې سم ناراضي ګوت مګم راته دا چې مور نه چې راته دا مې ځان لاغشته دا ځان لا جوړه کړی دا دا راکه زبدل رشتو ګورم بس دا مال راک دا رسترو ده کنه مې نه خو ما په ګندلو کې جوړه کړی دا نو خاون مم دل داس یو ګورم کنه داس خاون به چې داس بل دالس ګوتې بل ډکی کیا خزه صحیح ده بس خزه لاړ شه ضرور دراتلو ټیم مې ده ها خزه داس کوم چې مړ روټه خو را باندې نه خوړه مړ نه ګوبې مې پخ کړی دي او سبا بچرګه انډا چې بیا راشه انډا بدل پخه کما خزه زما بازار ته خورينا نه سم نه خورم خزه مخه سلام بس شتو ګورم ها خزه خشتر اشترالو ګورم ها دل روړما خرا کوت مده نه روک نشي خزه لاړم وای نازکی ساغي خبره لسوانه ګوتې بدی پکوړو کې څه چلو شو چې یو ګوت مدنه لاړ لسوانه ګوتې بدی ډکې شو خشته ګوت می بدی پکې چولې رښتیا واخې د سن خورست اور زغټیږي د تنې نه خر پنا کیږي او راځي نه خپل رشتہ ځان لو ګوره زمګه یا سره موبایل لا کوي چارشته کې د دلته میګ دلې دي ته څنګه به نو خو کور غر کېږي کو سبا نو به ګناګار استاد په جمعات کې لګیو چې د خزو سره ودا کړو د خزو باندې ډېر رقم کې دا اوسنه خزې دي کړه دا غال دی چې تا وته کار په ګوت نه خو دې کړه دا زما د کور راز دی شل ځله مې وته ویلي چې دا کور لګه صفایي چې کوم دی دا خو نیمه ایمان دی یا بوډه چې بیا په کوم ته دا بګاونډیانو سره په دیوال ولاړی چې ته پر دې غیبتونه دا یا خدای په کوم طرف غیبه شو کوم مولا مې د اخلاص کی
چې تا نه به زه کله خلاصېږم سړیا څه چغې دې راغستې لږ اوبه راماندې اوس که دې ګرمۍ ته ګورې نه یو خو چې ګاونډیانو سره اړمه شي که نه نو بیا بس د خبره وږي ډېرې بیخونه باسه ګاونډیانو سره مې خبرې نه کولې جارګي کې ناست وم روټۍ مې پخولې دا روټۍ لږه په وخت پخوه شل ځله مې ته ویلي چې د ما معده ګورې دغه ده فرق دی پکې چې بیا راماندې دا راشي کولس ډوډۍ مو خورم نو څه پې د لاس خواږه دي نشته خواږه نو بله وکړه که نه بله وکړه چې د لاس خواږه دي ما پرېږده بله وکړه چې کوم وخت و هغې ته خو تا نه پرېښودم که نه زه راته ټانګه ټانګه کېږدم شل کاله مې دي خدایه پاکه خلک وایي اولاد راته راکړي خو دغه یو دوی مې دی څنګه به یو دی د مطلب وي زمونږ دا خو یو دی او هغه هم بې مطلبه دی نو څه به پرې وکړي کار خبرې ښه پار څه پوهېږي د وراني د ارامېتوب کار ورته وایه زر راځه اوبه راوړئ که خټه غوښه دې جوړه کړه واله ته د اوبو که زه ورځمه هغه روټۍ پخومه دې خوا راشه آ د اوبه خو داسې اخري دا څنګه نرته ته خو وې که نه چې زما زوی ښه نه دی اوس یې ویم چې کار خصب نه کوي او خوشې تشي ګرځي اولاد د چا په بدو نه شو پېرځو و چې غلط کارونه کوي غلط ګرځي ویم به ورته اوس یې ویم او بیا به یې ویم او بیا به یې ویم هغه غواړي چې کار روزګار وکړم ما ته مې خپل زوی معلوم دی د هغه تربیت کړی چا د ما یې تربیت کړی دی هغه غواړي چې کار وکړم خو څوک کارونه ورته ملاویږي نه سړیتوب کار هغه ته نه ملاویږي او دا ګوټ چارې هغه نه کوي هغه وایي ګوټ چارې مې ټول عمر پلار وکړې دې ته جوړه ما نه کول به دې زمانه ښه ځوان دی څوک چې د افسري ولګوم بینک کې منیجري دی غواړي خو نه د جاز پهلک دی هلته سبق یې ډېر ویلی که نه هغه به هم بسته واخېسته او د محمد شریف ماما په بوچاړو کې به یې کېښوده تا به وي خیر دی او خیر دی او ختلی دی او نن به استاد چوټي ورکړی که څه وران د غونډ کور مې ستا د لاسه وران دی او زما د لاسه روان دی دا د اوبه چې تا یخې وڅکلي دا د چا د مخې وڅکلي دا د هغې زوی د مخې وڅکلي دا هغه واوره راوړې وه دا نه واوره یې راوړه 200 روپو نو کوم خو هغه واوره لاړه ته ما ته ده ووایه څه مې منګي کې ور واچوله او څه مې هغه د سوتې په بورې کې رینغاړلې او بیا مې ما ته پته نه په دا خپې د میلاد دقې ته جوړې دي توتې موتې دې ځان نه کوه په دې کاروه او خورئ د 500 روپو بیا راوړي یا بیا د 100 روپو راوړي اکثر ما پسې ته لیکلي سړی را پسې چغې بیا وایي نه نه خپلې پیسې ورکړې دا نه وره وایي سړي ماته څه دي ګاونډیانو کره ورکړه خارو کره مې ورکړه دې خوا مې هغه شیما دي کره لږه ورکړه پلار دې مړ کو نیکه دې مړ کو مې خیرات کړی چې ته په داسې د سخي ارتلاقان لوري او څه مې منګي کې واچوله او هغه رسم مې اوس هم د سوتلې په بورې کې دقه ننغاړلې ما وی چې ویل کېږي نه دا به بیا وروسته واچو ما نه به د ګوړې شربت کړی هغه ښه هیله راړه ونیسي ښه وبکم ته وګوره د ما دې خولو ته دا واسکټو باسه بس د ګرمۍ نه دې ځان مړ هغه جوړه رالیسې که نه ته مې وایي سبا دغه بله کلي کې ګورم واده دی هغې له به ورځمه هغه جوړه به راله سپینه اسرې کړي زموږ هغه اسرې خرابه ده وروسته بیا دغه جینۍ له ورکړم هغه بیا درله اسرې کړي هله خدای دې بیخونه باسه وایي د سوي بین چې هغه روټۍ په طبخي پرته وه هغه وسوځېده تا لا کله سمه پاک کړې ده چې کومه راوړې ادې نیمه سوځولې او نیمه سمه وي ورېږه واسکټ ورته وباسم خو پیسې دي پکې دا چپنې کې دې ښځو له خو چل ورځي که نه هغه نسوار هم داسې شو که نه چې یاره میاشت پس په دام په 100 روپۍ پوڼۍ ورکه وایي یاره هغه به وایي کړې ګرمي ده نو هغه چېرته پاتې کېږي دا واسکټ وینځه را سره زه مې دې جومات ته ورځم چې دا مونځ ورته وکړم